سلامونه ملګرو، زه سیام پسرلی یم. موټر مې خراب شوی او را مې اوسه چې جوړ یې کړم. دا ډیلرشپ دی ملګرو. د دوی مستري خانه او زموږ د مستري خانې سره ډیر زیات توپیر لري. په افغانستان کې چې کله ته یو مستري خانې ته ځې، کالي دې خرابېږي او یو ګډ وډ حالت وي، وضعیت یې شی نه معلوم دي. دوی د سروسز ایریا، کسټمر سرویس، د ناستې ځای ډیر منظم مجهز دی. موږ هم باید خپل کارونه ډیر عصري کړو، د وخت په تېرېدو سره جوړ یې کړو، منظم یې کړو. مثلا دلته زه راغلی، موټر مې درولی، موټر راته ویوړه. دلته کولی شم چې یو ګلاس کافي وچکم، دغلته دلته کولی شم اوبه واخلم، دلته کولی شم ټي وي وګورم او ورسره دې خواته مجلې دي، اخبارونه دي، کولی شم دا ولولم. د ناستې لپاره ښه مناسب ځای دی، آرام کښېنم او خپل کار کوم. تر څو چې موټر مې جوړېږي، لیپټاپ را سره دی، تلیفون را سره دی، خپل کار کوم. نو دوستانو، تاسو هم هڅه وکړئ چې خپل کاروبار عصري کړئ، پاک کړئ، منظم کړئ، ډیسپلین راولئ، کسټمر ته خدمات وړاندې کړئ. دا ډیر زیات مهم دی. کسټمر سرویس ډیر زیات مهم دی ملګرو، او نظم، پاکي، ډیسپلین دا ډیر اهمیت لري. نو تاسو تجربه څه شی دی او تاسو پیشنهاد څه شی دی، په کمنټ کې راته ولیکئ.